پاکستانى لوبغاړی فخر زمان د راشدخان په اړه خپل خوله خلاصه کړه. دا چې د راشدخان په حق له څه څرګندونې کړي دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. پاکستانى لوبغاړی فخر زمان د خپلې خوښې شل اوریزه لوبډلې کې یو افغان لوبغاړی هم اخیستی. پاکستاني کړي لاسې توپوهونکی فخر زمان د خپلې خوښې شل اوریزه 11 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې یو افغان لوبغاړی هم پکې اخیستی. د پاکستان مشهور کړي لاسې توپوهونکی فخر زمان په یوه تازه مرکه کې د خپلې خوښې 11 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د فخر زمان په لوبډله کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي شتون لري چې د افغان لوبډلې څخه ورو توپ اچوونکی راشدخان پکې غوره کړی. همداراز د نړۍ یو غوره توپ اچوونکی جسپریت بومرا او د هندۍ لوبډلې بل ښه توپوهونکی روهیت شرما هم پکې دي. د فخر زمان د خوښې لوبډله په ټولنیزو رسنیو هم ډیره لاس شو او بیلابیل خبرګونونه یې درلودل. فخر زمان د پاکستان د کرکټ لوبډلې یو ښه لوبغاړی دی. فخر زمان د 1990 میلادي زیږدیز کال د اپریل میاشتې په 10 نیټې د پاکستان مردان کې زیږېدلی. فخر زمان تر دا مهاله د پاکستان لپاره 40 شل اوریزې لوبې، 40 50 اوریزې لوبې او 3 ټیسټ لوبې کړي چې شل اوریزو لوبو کې 250 منډې، 50 اوریزو لوبو کې 958 منډې او ټیسټ لوبو کې بیا 192 منډې کړي. نو ډیره زیاته مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدل. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره یې حتما لایک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.